السلام علیکم ګرانې مینوالې، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو په سټارټینګ کې دا ورکوټې شانتې کلیپ هم صحیح کړو. دا ورکوټې ماشومه چینۍ ده چې کوم چې دی نو فاطمه ګل سره اوچته شوې ده او فاطمه ګل په غېږ کې کېنولې ده، نو ګرمه لګیا ده، په خپله خوري او ماشوم یې ورته لاس کړو، نو هغې ته یې ور نه کړو او بل چا له یې ورکړو. نو دا ویډیو جوړوله نو انسان چې ویډیو جوړوي نو اول د ماشوم خېټه ډکوي. د ویډیو جوړولو مقصد څه؟ ته په ویډیو کې دا څه ښکاره کوې؟ ته ماشومانو سره مینه محبت کوې، چې ماشومانو سره مینه محبت به دې کول نو هغې له به دې ورکړی وي. فرسټ خبره دا ده. او دویمه خبره چې کومه ده هغه دا ده، اول به دې چې دی نو دا زهر به دې خوړلی وو، نو هغې نه پس به دې ویډیو جوړه کړې وه. نو دا څه شو؟ که نور د ویډیو هغه چل نه درتلو، اوس دا ویډیو جوړوي نه زه به څه کوم؟ صبر واله زه چې دی نو دا خولې کې واچوم او خلکو ته خپل د غاښونه او د خوله ورته ښکاره کړم. وګوره دا زه څنګه خوراک کوم. د خوراک چل دی بیخي نه درځي. چې کوم د خوراک چل دی، ډسپلن دی، د خوراک طریقه ده، نو هغه تاله نه درځي. که دا د ثابته کول که نه، چې تا ویل صبر وکړه زه د خوراک هغه ویډیو ولګوم چې خلک څه وایي، نو خلک اوس درته دا وایي چې تاله د خوراک چل نه درځي. آیا فروټ دی او که روټۍ دی که هر څه دي چې سم خوري نو د خوراک چل نه درځي. بس دا د خلکو ته ښکاره کولو، نو دا د جواب درته میلاو شو. نور څه؟ نور هم داسې ویډیوز جوړ کړه که نه، د هغې هغه جواب هم درته میلاوي. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام و، انسان چې دی نو څه ټایم روټۍ خوري یا څه فروټ خوري نو ویډیوز هغه ټایم نه جوړول پکار. چې کوم کسان خپل خوراک خلکو ته ښیي نو په هغې باندې زور زبردستي نشته، هغې دې جوړوي، څوک یې منې کوي نه. خو د خوراک کوم چل وي، د خوراک ټایم کې چې دی نو څه خوراک وي او دا موبایل ویډیوز دا خوند نه کوي. چې جوړوي نو خپل ځان سره د کېږي دي، نو په سوشل میډیا باندې دې نه ورکوي. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام و. که ویډیو کې ما داسې غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.